السلام علیکم. په دې هیله چې ټول جوړ او روغ به یاست ملګرو. بیا هم یو نوي تازه ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زه غواړم چې ستاسو ټولو کومنټونو ته ځواب درکړم. زمونږ او ستاسو ډېر افغانانو کومنټونه کړي او یوازینی کس دی هغه زه یم چې د خلکو کومنټو ته ځواب ورکوم، خلکو سره اړیکې لرم، خلکو سره تماس لرم، مسیجونو ته ځواب ورکوم، کومنټونو ته ځواب ورکوم. چې د چا مسیج ته ما ځواب نه وي ورکړی په انسټاګرام کې که نه، انشاءالله ځواب به زه ورکړم. مصروفیت ډېر دی، مسیجونه ډېر زیات راغلي. تاسو کولی شئ چې همدلته په کومنټو کې ولیکئ خپله پوښتنه، هېڅ مشکل نشته. زدانه پوښتنې ولیکئ، زه زدانه ځواب درکوم. صحیح دی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که چیرې مو چینل خوښ کړی نه وي چینل در سره خوښ کړئ، ځکه چې تاسو همدغه یوازینی سپورټ چې دی همدغه چینل خوښول دی. نو چینل در سره خوښ کړئ، څنګ ته هغه زنګوله یې ووهئ تر څو نوی ویډیو چې زه اچوم هغه تاسو به خبر شئ. صحیح دی. نو ورشئ ویډیو سره وګورو. دی ورور لیکلی دی چې سلام علیکم وروره، هیله ده چې ښه وروره. زه کاناډا ته روان یم، اوس پاکستان کې یم. نو د نږدې وخت کې زم فامیل هم را سره دی. مطلب کابل کې مې پوهنتون ویلی، ته پوهنځي کارونه مې نه دي کړي، نو څنګه کولی شم چې هم درس ووایم او هم د فامیل اړتیاوې پوره کړم. که په دې اړه لږ معلومات راکړئ یا عمومي یوه ویډیو جوړه کړئ، مهرباني به دې وي. ښار مو هم تورنټو دی. وروره ته چې کله کاناډا ته راځئ ورور مې او غواړې چې فامیل هم سپورټ کې او درس هم ووایې، که چیرې ته د پوهنتون درس ویلی دی، د هغه طب نه فارغ شوی طب نه، دلته راځئ هغه خپل هغه سندونه مکمل راجستر کوي په تورنټو کې په دولت کې. چې کله د راجستر کړو په دولت کې تا څخه یو امتحان دوی اخلي، امتحان اخلي، د سویې امتحان اخلي. کله چې د سویې امتحان یې واخیستو نو ته مثلا هغه کوم صنف لیاقت دی چې تا درلود د همغه صنف تا ته مثلا هغه درکوي، اسناد درکوي. بیا ته ځې خپل درس یې دمه ورکوي. درس چې دی معمولا ځینې وخت دلته آنلاین وي او کله هم مثلا ورځې حضوري دی. که چیرې ته حضوري لاړ شې تا ته په ګټه دی، ځکه چې هر څه د نږدې نه ګورې. ضرور نه دی چې مثلا ته آنلاین درس ونیسې. هغه طب دی، طب ډېر مهم بخش دی چې باید صحیح په درست شکل ته ولولئ. او زه که چیرې مثلا طب وایي په کاناډا کې په تورنټو کې او تخصص دی، که چیرې غواړې ډېرې پیسې وګټې او سبا ورځ ښه راتلونکی ولرې، تخصص دی جراحي انتخاب کړه. څوک چې په جراح بخش کې درس ویلی وي هغه په کاناډا کې تقریبا د کال 15 لکه یا 6 لکه ډالر دوی عایدات لري، ځکه چې د جراح ډاکټر ډېر مهم بخش دی او ډېر پیسې دلته لري. نو پاتې شو د فامیل در سره راوله. دلته یو کال پورې دولت تاسو سره مرسته کوي او ته کولی شې چې بعد وخته مثلا په ماکدونالډز کې وظیفه واخلې، په تیمورتن کې وظیفه واخلې او داسې نورې کمپنۍ دي چې د شپې لخوا درس ورکوي. ته کولی شې چې هم درس ووایې هم پوهنتون ووایې. نو ما په نظر سره دغسې که چیرې وکړې دا به بهترین کار وي. مننه د کومنټ څخه د ډېره زیاته مننه او کوشش وکړه چې کله چې پښتو کومنټ لیکې په څنګ کې انګلیسي کومنټ هم چلون ولیکه تر څو دغه اکاونټ دې ونه لوځي. کله چې ته درې په پښتو لیکې انګلیسي ونه لیکې بیا اکاونټ دې لوځي د هغه نه سبسکرایب نه. مننه د حمایت څخه، مننه د کومنټ څخه. جار شم. بل ورور لیکلی که زما کورنۍ څنګه چې PR واخلې ما سپانسر کولی شي. پلار یو کال مخکې اخیستی او بل دا چې زما د کیس سپانسر لپاره څه ګټه رسوي. مطلب زه امیګریشن کې ثبت یم، UCI نمبر اپلیکیشن جی نمبر لرم، دا ماته سپانسرشیپ کې ګټه رسوی شي. حتما جواب راکړئ. وروره ته چې هغه لرې مثلا څه ورته وایي، ته چې UCI نمبر لرې او یا هم جی نمبر لرې، ته هیڅ سپانسرشیپ ته ضرورت نه لري. صدقه ده شم ته باید منتظر پاتې شي تر څو تا کار خلاص شي او ته کاناډا ته راشي. دا چې تا څنګه نور کار مخته نه ځي دا یو دلیل لري. دلیل دا هغه دی چې د ټولو هیوادونو څخه دلته خلک راغواړي. نو چې خلک راغواړي دوی هم ځان ته یو آمار لري تر څو د کوم هیواد څخه څه وخت خلک راولي. نو دې په خاطر ته باید چپ کینی او څه وخته پورې تر څو دوی خپل پلان مخته یوسي او ته پرواز آماده کړي. او که چیرې ته په افغانستان کې وي ته باید زر تر زره پاکستان ته ځان ورسوي تر څو د افغانستان پروازونه نشته، پروازونه افغانستان نشته.
نو ته باید پاکستان ته یا هم داسې یو هېواد ته ځان ورسوي چې هلته د هغه سفارت وي د کاناډا سفارت وي. جي نمبر چې سړي ته ورشي په دې معنی چې کار خلاص شو. اوس پاتې شو د انټرویو وخت دی او بایومټریک وخت دی. ته اوس باید انټرویو ته منتظر پاتې شي او بایومټریک ته منتظر پاتې شي. انټرویو او بایومټریک دی په افغانستان کې نه کېږي صدقه دې شم. ته باید یو بل هېواد ته لاړ شې. صحیح. نو کله چې مثلا چیرې تا کیس رد شو او دوی یو ایمیل درکړو چې تا کیس رد شو، ته بیا کولی شي چې مور پلار ته وایي چې سپانسرشپ دی سپانسر دی کړي او زر تر زره سپانسر کولی دی نشي تر څو مور د پلار د پاسپورت ونه اخلي. کله چې پاسپورت یې واخیستو او پلار د فول ټایم وظیفه پیدا کړه او ورور د مثلا پارټ ټایم وظیفه پیدا کړه، دوی باید وظیفې ولري تر څو ته سپانسر کړي. وظیفې په دې معنی ځکه ولري چې د کاناډا حکومت وایي چې مثلا ته هغه وکړه څه ورته وایي ته دوی چې سپانسر کوي که چېرې دلته راغله دوی څه رقم ده مثلا حمایت کوي، باید دومره پیسې ولري چې ته دلته وساتلی شي دا خلک سپانسر په دې معنی. صحیح دی. نو باید پیسې په اکاونټ کې یو څه مور پلار دی ولري. مننه ورور. بل لیکلی دی همدې ورور بیرته بل مسیج یې کړی کومنټ یې کړی. سلام اتل ورور، زما کومنټ هېڅ جواب نه راکوي، قربان دې شم دغه د ځواب. واتساپ مسنجر هر څه مې درته کومنټ کړي دي. زما ټول کورنۍ کاناډا کې دي، مور پلار څلور ورونه او مې اوس وخت تللی دي. مطلب پلار مې 2 کاله وشو خو نور تازه تللی دي. په کومه طریقه ما ژر غوښتلی شي زما کیس ځکه رد شو چې زما عمر 22 کاله پر پورته و. تا کیس چې رد شو ته د فامیلی یعنی د فامیلی سره یو ځای نشي کولی ځکه چې ته د 19 کلونو لاندې نه یې. کله چې د 19 کلونو ته لاندې شي هغې نه وروسته ته کولی شي چې فامیل په کیس کې ته راشي. اوس پاتې شو دوی دلته راغلي دي دلته پاتې دي. ته تشویش مه کوه او کیس چې رد هم شو پروا نه لري. ته د پلار ته او مور ته دې ووایه چې یو هغه فامیلي سپانسرشپ دی کړي. فامیلي سپانسرشپ څو ډوله سپانسرشپ دی. مثلا ته دعوتنامه هم درلېږلی شي چې دعوتنامې په واسطه دلته راشي. تا ته د وکیل ونیسي، وکیل کولی شي چې تا کار مخته یوسي. تا پلار او مور په یوازې نشي کولی چې تا مثلا تا کار مخته بوځي ځکه چې دوی په طریقې نه پیږي، په اصول نه پیږي، په هغه کوم لاره چې دی چې تاسو تر څو دلته کاناډا ته راولي په هغې نه پیږي دوی. نو ضرور دی چې یو وکیل سره خبرې وکړي، ایمیګریشن وکیل سره دوی خبرې وکړي تر څو تا کار چې شی وشي مخته راشي صدقه دې شم. نو وکیل ضرور دی تا ته مور پلار ته وایي چې وکیل ونیسي. وکمن خان لیکلی دی وروره کاناډا ته خپله مور او پلار خویندې او ورونه څومره وخت کې بوتللی شو لکه زه هلته ولاړ شم بیا کورنۍ وغواړم. مننه. ته وروره ته چې کله دلته راشې اول تا پروسس باید مخکې لاړ شي تر څو چې ته دلته قبول شې او تا ته PR درکړي او تا ته پاسپورت درکړي هغې نه وروسته. که چیرې تا عمر کم وي ته مور پلار راوستلی شي داسې کیس اچولی شي چې ما مور پلار هلته دي نو زه وړکی یم زه غواړم چې خپل مور پلار ته ورشم. کله چې مور پلار ته پیسې درلیږي ته کوشش وکړه چې مور پلار ته دې ووایې چې هغه پیسې هلته نه رښتیا ته خپله مور پلار راولې و. کله چې ته دلته راشې پیسې مور پلار ته لیږې هغه کاغذونه باید مکمل ځان سره وساتې او تاسو که وړکی ورته وایي چې زه خپل مور پلار راغواړم. که چیرې تاسو غټ وي او وړکی نه وي ته کولی شي چې دوی سپانسر کړي. سپانسرشپ خصوصي سپانسرشپ هم شته او دلته مثلا دفترونه شته چې پیسې اخلي لکه هغه دغه کلیسا مسله ده که نه چرچ دلته پیسې کېږي تقریبا 10,000 یا 20,000 ډالر کېږي یا 15,000 دوی مور پلار ته سپانسر کوي داسې هم کېږي او نور فامیلي سپانسرشپ دی. اول ته ځان دلته ورسوه صدقه دې شم چې کله د ځان دې ورسولو تا سترګې خلاصېږي داسې خلاصېږي بیا ته هغې نه وروسته کولی شي چې ته مور او پلار سپانسر کړي. صحیح دی. هغې ته وخت شته ما په نظر ته هلته ورسېږي بیا به هغې نه وروسته بل ویډیو جوړ کړو. محمد ساجد لیکلی دی چې سلامونه وروره ښه جوړې زه په جرمني کې یم ما ته د جرمني او د کاناډا په اړه یو ویډیو جوړه کړه. مننه ورور مې د کاناډا او جرمني په اړه زه ویډیو جوړوم زه به جوړ کړم دلته اوس نوٹ به کم دغه دی جرمني او کاناډا ما د ټول اروپا او د کاناډا په اړه ویډیو جوړ کړی دی ته کولی شي چې د یوټیوب کې وګورئ او د جرمني خاصا د جرمني او د کاناډا په اړه به زه جوړ کړم چې څه حواله جرمني لري او څه حواله کاناډا لري په دې اړه به حتما ضرور زه ویډیو جوړ کړم ځکه چې خواهش دې کړی. زه د خلکو خدمتګار یم زه مشکل نه لري زه ټولو ته ویډیو جوړولی شم او انفارمیشن ورکولی شم. کله چې انفارمیشن ورکړم که چیرې ما زه خو زه خپله ورکوم که چیرې ما زه نه زه تحقیقات کوم او خپل انفارمیشن تکمیله کوم
کوم هغې نه وروسته تاسو ویډیو جوړوم صحیح دی نو دغه و د نننۍ ورځې ویډیو تر بلې ویډیو هم په خدای سپارم مخکې له دې نه چې تاسې خدای پاماني وکړئ او د ویډیو قطع کړئ لطفا چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کومنټ یې کړئ انګلیسي کومنټ ولیکئ نو هغه څنګ ته زنګ چې دی هغه ووهئ تر څو نوی ویډیو چې اچوم تاسو وګورئ صحیح دی نو ستاسو سپورټ ته ستاسو حمایت ته ضرورت لرم چې څومره کولی شئ خپل ملګري دعوت کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ نو قربان مو شم ښه وخت ولرئ تر بلې ویډیو په خدای سپارم بای بای